اومیګا پرو شرکت چې دی د خلکو نه پیسې اخلي او بیا ورله ګټه ورکوي، دا بالکل دی کې شرکت کول دا ناروا دي، ناجایز دي. ځکه د دې اومیګا پرو دا شرکت اساس بنیاد دا په غلط کار باندې روان دی. دا اسی خلکو ته خیسته کړی دی چې دا مزاربت شکل یې ورکړی دی، مزاربت. لکه مخکې ما دا جواب کړی، بیا یو کس پکې ویل چې سود خو دې ته وایي چې معلومه ګټه وي. دا خو معلومه ګټه موږ نه ورکوو، کله زیاته کله کمه، دا به ته زیاتې او کمې کېدای شي دا هم ته خبر نه وي. اومیګا پرو د حقیقت د خبر نه چې دا بنیاد په څه شي باندې ولاړ دی. دا چې دا د مایک سمس په نوم باندې یو کس د دې مؤسس دی جوړ کړی. مایک د دې مؤسس چې کوم دی هغه مسلمان نه دی. حال دا دی چې بیع او شرا کې بیع او شرا کې علم شرط دی. اسلام کې بیع او شرا، عمر رضی الله عنه به هغه څوک بازار کې نه پرېښودل چې هغې به بیع او شرا اسلامي رڼا کې نه پېژندله. مایک به څه شی او هغه به بیع او شرا او اسلام به څه پېژني، خپل سره مسلمان به نه وي. مایک دې نه پته لګي دا مسلمان نه دی. هغې نه را په دې خوا نور مسلمانان به یې نیولي او نور مسلمانان به هم جاهلاني، د جهل د وجې نه دې کار کې واقع شوي دي چې دا خو مزاربت شکل دی. ګوره هغه د جاهلانو په شان خبره به کوي چې انما البیع مثل الربا، بیع هم د ربا په شانته ده. دیم دا خبره کوي دا مزاربت په شانته دا خبره، دا مزاربت په شانته نه ده، دا طریقې جوړه کړې ده، مزاربت په شانته طریقې جوړه کړې ده. نور اساسه بنیاد چې کوم دی هغه خراب دی، هغه ګډ وډ دی. دې وجې نه دی که څوک شرکت کوي نو هغه نقصاناتو کې واقع کېږي. کوم نقصان چې دغه مؤسسه او دا شرکت پې ولاړ دی هغه فورکس دی. فورکس په نوم باندې یو معامله ده، دا چې د خلکو له ګټې مټې ورکوي نو دا فورکس په طریقه باندې دا ګټه حاصلوي. فورکس چې دی تبادل العمولات دی، عمولات دا پیسې میسې تبادله کول دي د نیټ د لارې نه. دا ډالر ماتول دي په دغه باندې، په دینار باندې، دینار ماتول دي په ډالر باندې، او دغسې وغیره ذالکه دغه طریقې سیانه استعمالول دي د نیټ د لارې نه. یو خو صرافي ده، صرافي دې ته وایي چې پیسې ورکړي، ډالر ورکړي او ډالر بېرته واخلي، قبض تقابض پکې نغد دا شی بېرته واخلي. یدن بیدین خبره یي دې کې یدن بیدین خبره نشته، هسې ارقام دي، ارقام دې ته الرقمیه وایي، التجارة الرقمیه، العملات الرقمیه، بیتکوین دا ورته وایي. دغه طریقه باندې دا کار روان دی. او صرافۍ کې نغده مسله یي، صرافۍ کې دا مسله هم صحیح ده چې ته ډالر واخلي ځان سره کېږي چې دا به ګران شي زه به خرڅ کړم، دا هم ګنجایش لري. یا ریال واخلي چې دا به ګران شي زه به ورسره خرڅ کړم، دا هم ګنجایش لري، ځکه هغه جنس تا ته میلاو شي. دلته کې فورکس کې دا خبره نشته دی. فورکس کې بس د ثانیو او د منټونو خبره یي، یا به وګټي یا به وبیلي. قمار دی، قمار. مثلا ته ډالر دې ورکړل او په دې خاطر تا ډالر خرڅ کړل چې دا کېدای شي قیمت ورته وي. بایع چې کوم دی په دې وجه دا ډالر خرڅوي په دې فورکس په دې معامله کې چې دا دغه چې کوم دی قیمت غورځوي. او زه به دا دغه واخلم، دینار به پې واخلم، دینار کېدای شي قیمت اوچت کي. هلته هغه اخیستونکي ډالر او اخیستونکي چې کوم دی هغې په دې واخیستل ډالر به اوچت شي او دغه چې کوم دی دا دینار به ښکته شي. دینار یې خرڅ کړل، ډالر یې واخیستل، او دی بل ډالر خرڅ کړل، دینار یې واخیستل. هر یو نیت د دې کړی چې دا زه څه شی خرڅوم دا به ریټ به ورته ځان ته خلاصوم، او څه شی چې اخلم هغه ریټ به اوچت کي، او دا بل هم دغسې نیت لري. نو دا یا مسله بالعکس راوځي یا صحیح راوځي، د ځوند د ګمان مطابق راوځي. نو یا پکې تاوان وشي یا پکې ګډه وشي، منځ کې څه شی نه وي. ورکول اخیستل دا نه وي، قبض پکې نه وي، قبض تقابض دا پکې نه وي. نو په دې وجه دا فورکس چې کوم دی فورکس معامله دا دې کې ډېر نقصانات دي، نقصانات. قمار هم پکې دی، سود هم پکې دی، بیع او سلف هم پکې دی. نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن بیع و سلف. نبی اسلام په یو کاته کې دوه دغه کاتونه منع کړل چې هم د سلفي هم د بیع هم د خرڅولو اخیستلو معامله هم د شی سلفي قرض، دا قرض ورکول دي او بېرته په قرض کې د اخیستلو او خرڅولو معامله هم ده. او بله
دویم نقصان په دې کې دا دی چې دا په عوام باندې ضرر جوړولي، الضرر علی المسلمین، مسلمانانو ضرر جوړولي، ځکه چې دا نقود چې کوم دي نقود دا الله عز وجل را لېږلي د خلکو د معاش لپاره چې زندګي پې وکړي. دا نقود جمع کېږي دغې معاملې ته ځي، نو بیا به هر خلکو سره نقود نه وي، نو زندګي چې کومه ده هغه متاثره کېږي. نو داسې ډېر ښه نقصانات پکې دي. دا اومیګا پرو په دې شرکت کې د ځان ساتل پکار دي. هسې بعضې مسلې به کې ظاهرا د اسلام سره موافق وي، لیکن بنیادي خبره به کې فورکس ده. فورکس چې کوم دی دا ناروا کار دی. داسې نور شرکتونه هم راوتلي دي. دغې مؤسسې ته ووایه او دغه شرکت ته یا لکه ته چې وایې دا مضاربت دی، ته چې ګډه بزې اخلي که نه، غنم او وربشې پې اخلي او که نه ګاډي او بارګین کار پکې څه شی پکې، دا شی پکې منځ کې نه وي. هسې انټرنټ باندې دا عمولات چې کوم دي دا بدلوي را بدلوي. دا پیسې تا نه پیسې اخیستلي او نور دی لګی بازار یې ګرم کړی، په صرافۍ بازار یې ګرم کړی، هسې د وچې هوا ډالر خرڅ کړي او دینار واخلي، هغه د ډالر لاسته ورنشي، دته دینار لاسته نه ورځي، هسې هوای. نو دا خلاصه خبره ده چې دې باندې علماو فتوا ورکړې د عدم جواز. المجمع الفقهي دی پې فتوا ورکړې د مصر والا، نور علما فتوا ورکړې چې دا کار دا ناجایز دی، صفا تجارت کول پکار دي.